پښتو ژبه د لرغوني آریایي ژبو څخه یو خپلواکي ژبه ده چې دغه ژبې په ځینو ګړدودونو کې پښتو په پښتو بولي او هندي کې یې پټانی بولي. پښتو د افغانستان یو ملي ژبه ده چې د نورو ټولو ژبو ډیر ویونکي لري او د افغانستان د بنسټ ایښودنې راهیسې د هیواد رسمي ژبه ده. خو د افغانستان د نامتو تاریخ پوه محمد حسن کاکړ د یوې رسالې لخوا چې 13 کاله پخوا په کابل کې لیکل شوی تر دغه سرلیک په افغانستان کې پښتو او دغه په اړه یو څو خبرې لاندې یوې سکالو کې د پښتو رسمي مخینې او ملي ځای داسې څرګند شوی. د امیر شیر علي خان د دویمې پاچاهۍ په دوران کې په 1888 کې بیا تر 1880 زیږدیز کال کې پښتو د لومړي ځل لپاره د ملک رسمي او ملي ژبه اعلان شوه. همدارنګه د پښتو ژبې په اړه د افغانستان یو بل نامتو ژبپوهان خلیل الله هاشمیان په دې اند دی چې پښتو د فارسي ژبې پرتله ډیر لرغونې ده او د لرغونتیا یې د پښتو ژبې د قبیلوي دودونو په اساس ده چې لرغونتیا یې اتمه مخزګدي پیړیو څخه لا پخوانۍ ده. دا چې ژبې ولې پرمختګ نه ده کړی د همدې ژبې ویونکو سره د سیمې په کچه د نړیوالو سرزورو لخوا ټکرونه او په کلتوري اړخو کې تر سره شوي چې په عالمي او فني اثارو یې هم په مختلفو پیرونو کې بریدونه شوي او لا روان دي. د مغولو په 1440 زیږدیز کې د سیراح په نوم اثر چې په سوات او پېښور کې د خان کاجو رانیزي لخوا لیکل شوی وو دا وخت د زورواکانو لخوا له منځه تللی چې د پښتو ډېر پخوانی لرغونتوب پکې خوندي وو. د پښتو مخینه او لرغونتوب د ویدا او استا مهابارت او پلوي او داسې نورو زړو کتابونو او برلیکونو کې د پښتو ادب لرغونتیا تر میلاد هم ډیره پخوانی ښکاري. د راجیت سیتارام پنډت په قول میلنده پڼو اصلي نسخه په زړه پښتو لیکل شوې ده. موړ کتاب چې د باختریا یونانی باچا میلندر او بودایی حکیم ناگا سینا ترمنځ عالمی او مذهبي بحثونو او څېړنې اترې دي د ابودایی مذهب یو لوی کتاب ګڼل کیږي. لدې څخه دا پایله په لاس راځي چې تر میلاد 800 کال وړاندې لا پښتو د دې خوان درلودو چې کتابونه پرې ولیکل شي. همدارنګه هندوستان د راجستان ایالت یو مندر کې موندل شوی شعر مجموعه چې په ویناګری لیکدود کې خل شوی د روشن لال ملوترا هندي لیکوال په حواله پښتو شعرونه هم لري. سره محقق زلمه هیوادمل د پښتو ادبیاتو تاریخ لرغونی او منځنۍ دورې دغه راز په زړه پارسي د هانی منشي دلوي دیواریش چا چې د 1522 بیا تر 800 مخزګدي د بیستون په ډبره لیکونو خل شوی او پوهان حبیبي د څېړنې او ژباړنې لمخې د پښتو د خلجي ګړدود لهجې سره ډیر لږ توپیر لري. د بیستون په ډبره لیکل شوی شعر نه ارنیک هم نه درومن هم نه زړوک را هم نه اړیکه یم نه دروغجن وم نه ورور کړنی وم. لنډه دا چې نه دروغجن یم او نه تیر کوونکی یم او نه د بل تیری په ځان زغملی شم. د پښتو ژبې اغیز په نورو ژبو کې څرنګه چې د پښتو ټاټوبی د ورېښمو له لویې لارې سیمه ده همدغه راز د فرهنګونو د لیک رالېږد لاره هم ده. د دې خاورې اهمیت او مقام د علامه اقبال د شعر له مخې چې ټاکل شوی او وایي آسیا یک پیکر آب و گل است کشور افغانستان در مانند دل است. خو څومره چې دغه خاوره په آسیا کې د زړه غوندې مهم رول لري دغه رنګ د دې هیواد د وګړو ژبه پښتو هم د سیمې په ادب کې ځانګړی ځای لري. د پوهاند رښتین صاحب پښتو څېړنې 223 په حواله په فارسي کې تقریبا 400 نه زیات پښتو لغاتونه ځای لري لکه اوربند، اټکل، اوچت، پټ، پلمه، ټول، ټوټه، تکړه، ټال، چټک، دود، سیالي، ګډوډ، لنډه، لمبه، واک او داسې نور. تر مخزګ وړاندې هر کله چې په هند اریانو کې د طبقاتي توپیر راغی چې د ځینې برهمانیانو په پښتو کې برهمانیانو په بڼه راځي او اوس یې هم استعمال دود دی. ځینې د ولسته تجارت کارو او خواریکخو او ځینو لښکري خلکو د ادارې مشرانو په ډلو کې وویشل شول چې دغه ورستۍ تبع کښتوري وبلل. د کابل په یو بیت کې 18 قام د کښتوري ذکر راغلی دی. دې په طبقاتي ژوند کې د پښتو کلمې ننوتل د پښتو ادب د ځانګړي مقام بیلګه ګڼل شوی. د مورخان قبیلې څخه چې کله د منځنۍ اسیا اریانانو قدرت ترلاسه کړه نو هغه چې سو ډیر ناشولت او بلل چې دغه وی لغت اوس هم په همدې مفهوم پښتو کې دود دی.
هغه راز د پخوانی پخدایي نوام اوسنی بلخ چې د اریانیانو لومړی ښار وو د پکت او پخت له کلمې سره د نږدېوالي نښه ده. دغه راز په عربي کې د پښتو ادب سرکوندلی شو. د بیلګې په توګه ادبي الاسد الحماني چې د مهدي خلیفه همالي وو یو شعر راوړلی شو چې وایي لهن الشعریج اولاد اهل نقید. د شعریج کلمه د پښتو له شارج د کلمو بهړ معنی او دیکان د فارسی دیکان دی. په عجایب الوحین او مروج الحزب کې یو عربي شوی کلمه هنرمن هم راغلی. دغه راز ډم نایی کلمه هم له پښتو څخه هندي ننوتې ده. د پښتو د کوتوالو کلمه له ان غزنوي پیرنه وړاندې دري ادب ته ننوتې. د خسر بلخي دا شعر وګورئ جز بدین اند رانیابی راستی شد حسن دین راکوټوال.